بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم زما قدرمنو عزتمندو الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې ډېر لوی عظیم رحم او کرم فضل کړی دی چې رب العالمین رمضان مبارک کې میاشتې ته مونږ ورسولو او په دغې میاشتې کې آخري عشره چې هغه نجات عن النار د جهنم نه د خلاصېدو آخري عشره ده او لیلة القدر په هندو کې په وترو کې په ټاکو شپو کې چې هغه یوویشتمه درویشتمه پنځویشتمه اوویشتمه انویشتمه ده په دې کې غټ امکان ده قرآن پاک عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر په تحقیق سره مو د قرآن نازل کړی دی په لیلة القدر باندې وما ادراک ما لیلة القدر اے دی ما حبیبا دی لیلة القدر متعلق تا ته معلومات دي لیلة القدر خیر من الف شهر او لیلة القدر دا دی زرو میاشتونه بهتره ده او زر میاشتې تقریبا څلور اتیا او کال کمه بیش عمر جوړیږي نو لہذا نن دی جمعې شپه چې هغه درویشتم د رمضان رسي جمعې شپه درویشتم د رمضان چې هغه وتر او ټاکې شپې دي او د جمعې شپه او همدارنګې دغه شپه په یو ځای باندې جمع شوي دي ابن رجب رحمت الله علیه فرمایي لطائف المعارف کې چې کله لیلة الجمعه یعنی جمعې شپه او همدارنګې د وترو د ټاکه شپه دغه موافقه شي یو ځای ته جمع شي نو زه زیات امید لرم چې همدغه لیلة القدر وي او بل ابن تیمیه رحمت الله علیه چې هغه شیخ الاسلام دی هغه فرمایي چې کله د جمعې شپه او یوه د ټاکو نه یوه شپه چې هغه یوویشتمه وي درویشتمه وي پنځویشتمه وي اوویشتمه وي یا نویشتمه وي په دغو کې یو بل سره اتفاق راغلو چې جمعې شپه هم وه او همدارنګې په دغو شپو کې یوه شپه وه یعنې دغه نن هغه درویشتمه ده نو جمعې شپه هم ده او درویشتمه شپه د رمضان هم ده نو یی چې فهي احر ان تكون ليله القدر باذن الله نو دا زیات امید دا ده چې دا د لیلة القدر وي د الله په نسبت باندې او د الله په اجازت باندې د الله په قدرت باندې د الله رب العزت په هغه باندې چې الله رب العزت رحم او کرم په مو باندې کړی وي نو دا به د لیلة القدر شپه وي نو لهذا چې څومره مسلمانان دي څومره مرګلي دي او څومره روزادار دي او ټولو نه دا درخواست دی چې نن د جمعې شپه هغه جمعې شپه هم ده او درویشتمه شپه هم ده د رمضان نو لهذا چې څومره عبادت او قدر احترام وکړو او مو عبادت وکړو په دغه کې تهجد او تلاوتونه وکړو دعاګانې وغواړو چې دغه د لیلة القدر شپه ډېر امکان دی او امید ده چې دا د لیلة القدر شپه وي الله رب العزت مو او تاسو ته نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین